مونږ په تاسو باندې د ورځې سورې وکړو د منو سلوا خوراک مو درلا راولېګو او تاسو ته مو وویل چې مونږ درلا کم پاک سيزونه درکړې دي هغه خورئ خو تاسو په خوانو مشرانو چې څه وکړل هغه په مونږ باندې داوی ظلم نه وو بلکې هغه په خپل ځان ظلم وکړو بیا یاد کړئ کله چې مونږ ویلی وو چې د مخامخ کلی ته ننوځي د دې پیداوار چې سرنګي مو خوخوي هغه سي د مزي سره خوري خو د کلی په دروازه ټټ ټټ ورننوځي او هتتون وای مونږ بس تاسو خطاګانی معاف کړو او پنیکانو خلکو با نور فضل او کرم وکړو خو کوم خبره چې هغه ته ویلې شوی و ظالمانو هغه بدل کړه او نور ستري جوړ کړل اخر مونږه په ظلم کوونکو خلکو باندې د اسمان نه عذاب نازل کړو دا سزا وا داوی د هغه نافرمانو کارونو چې هغه به کول یاد کړئ کله چې موسی علی السلام د خپل قوم د پاره د اوبو غختلو دعا وکړه نو مونږه وویل چې په خپل همسا فلانه ګټ وها نو داغینا 12 چینه روان شوي او هر قبيله د خپل اوبوس کلو زې او پېژندو هغه وخت دا ویل شو چې الله کم رزق تر کړی دی هغه خوره سکي او پزمکه کې فساد مخوروي